چې کله ابراهیم علیه السلام دوی پرېښودله او لاړه وی چې کله بچې او بیبي تېنه پناه شو او دا تېنه غایب شو نو مخ یې راواړو د کعبې په طرف باندې او لاسونه یې اوچت کړل اوږدې دعاګانې وغوښتلې قرآن کې هغه دعاګانې الله تعالی را نقل کړي دي یو دعا یې دا وغوښته چې رب اجعل هذا بلدا آمنا د ټول نه اوچت نعمت په نعمتونو کې هغه امن دی الله تعالی نه امن غواړي و یا الله دا کلی دا حرم دا مکه امن والا وګرځې ورزق اهله من الثمرات او یا الله رزق ورکی د مختلفو میوونه بل دعا ابراهیم علیه السلام دا وکړه ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم زه خپل بچی پرېږدمه په داسې یو ځای کې چې هلته هېڅ هم نشته او بله دعا یې دا وکړه سورت ابراهیم کې راغلی ده فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم د خلکو زړونه رامایل کړه دې طرف ته چې خلک راځي حجونو ته عمرو ته دا دعاګانې الله تعالی داسې قبولې کړي دي چې د هر چا زړه کېږي چې عمرې ته تللی وي حج ته تللی وي دا اوس خو لږ سهولت شو لږ اسانتیا شوه د دې نه مخکې خو ډېر زیات تکلیفونه وو یو کس به ته حج ته هغه به 3 میاشتې او 4 میاشتې تر دې پورې چې کلونه به لګېدله د حج په سفر باندې یو روایت مې کتلی و وی د کعبې نه 2 کسانو طواف کاوه وی دا یو د دې بل نه تپوس کوي چې ته کله را روان شوې وی زه تېر کال دغه وخت کې را روان شوی وم او یو کال کې دا را رسېدلی و د پاره د حج یا د عمرې بل ورته وي ته کله را روان شې وایي زه چې کله را روانېدم زما ایله ایله ګیره شوې وه او په دغه وخت کې په ګیره کې سپین لګېدلي وو دومره غټ سفر یې کړی و د حج دپاره دا مخکیني مشرانو به ویلي چې د سمندرو ډېر اجیان خوړلي دي ځکه اکثره به زموږ د علاقو کې داسې کار چې کوم به بوډا شو بیا به حج ته روان شو نو پخوا به د کشتو سفرونه سخت اکثره به کشتۍ کې بیمار شو هلته به مړ شو نو بیا خو به ورسره انتظام نه و جنازه به وکړه او سمندر ته به یې ورګزار کړ نو ابراهیم علیه السلام دا دعا وه چې خلک به راتلله او په محبت سره به راتلله او په شوق سره به راتلله او دا تکلیفونه به یې ګالله تکلیفونه به یې برداشت کول ځکه ابراهیم علیه السلام دعا کوي